ګوڅي کونړ او نورستان کې د پسرلي له راتګ سره د غرونو په لمنو کې د ګوڅو د لټون موسم پیلېږي. ګوڅي د نښترو ونو لاندې راټوکېږي او د سیمې د خلکو لپاره د عاید مهمه سرچینه بلل کېږي. دا ډله ځوانان د کونړ په غرونو کې د ګوڅو د موندلو په لټه کې دي. نوم مې میرویس راوتې وو، مونږ چې کله 2 ساعته لار کې مزل وکړو او اوس دلته رارسېدلي یو دا څو دانې په غرونو کې د اوږدو مزلونو، یخ بادونو او ډبرینو لارو له امله د ګوڅو راټولول یو له زحمت ډک کار دی. سره له دې ټولو ستونزو بیا هم ځوانان هر کال د ګوڅو د پیدا کولو په شوق پسرلي ته سترګې په لار وي، ځکه چې د څو ګرامه ګوڅو پلورل هم د هغوی د کورونو اقتصاد ته مهم بدلون راولي.